السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ دوستانو. نن زه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم دوستانو. په دې هیله دوستانو دغه ویډیو مو خوښه شي او ویډیو د دې په اړه ده چې د فیسبوک 4 مهم او پټ شیان دوستانو چې تاسو ته نه دي معلوم، دغه به زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې ښایم. دوستانو په لومړي کې چې زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي او سبسکرایب ماته دا وړتیا راکوي چې له دې نه ښایسته ویډیوګانې زه تاسو ته چمتو کړم. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. په دې سبسکرایب اپشن باندې ضرور در سره کلیک وکړئ دوستانو. او په خوا کې کوم د بیل یا د ګیټي نشان دی، په دې باندې هم در سره لازمي کلیک کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو چې د زموږ ویډیو مو لایک کړي نو نوي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او له نورو دوستانو سره یې شیر کړئ دغه ویډیو. نو دوستانو را درومو ویډیو شروع کوو. ویډیو ډیره نه اوږدو، د فیسبوک 4 مهم او پټ شیان. نو دوستانو هغې نه مخکې به تاسو خپل فیسبوک ور خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کو، په خوا کې دغه 3 ټکي یا نشانې دي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک ورکړه لاندې به راشئ دوستانو، په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک. کله مو چې دلته کلیک کړو بیا به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې دلته کلیک وکړو لږ صبر به وکړئ، لاندې به راشئ دوستانو. لاندې به راشئ دوستانو، ښه به لاندې راشئ دوستانو. چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. په میډیا اینډ کانټاکټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو. زیات دوستان دا پوښتنه کوي چې موږ سره کوم معلومات مثلا موږ په هغه یوټیوب یا یو کوم ځای وي یا فیسبوک کې چا لینک شیر کړی وي، نو هغه موږ کوم بروزر ته بوزي، نو هغه موږ چې ډایرکټ یوټیوب ته بوزي، نو دغه 4 اپشنان 5 اپشنان دي، دې په اړه به تاسو ته معلومات درکوم. نو لومړی تاسو د باندې کلیک کړئ. که چېرته تاسو کوم یو لینک خلاصوئ نو ډایرکټ به تاسو هغه سایټ ته بوزي، تاسو به کوم بروزر ته نه بوزي، نو دا خلاص کړئ. دویم دا چې تاسو خپل تصویر په ایچ ډي کوالټۍ سره پورته کوئ. زیات دوستان پوښتنه کوي چې کله موږ تصویر فیسبوک ته پورته کوو نو تصویر په فیسبوک کې خرابېږي. نو تصویر په ایچ ډي کوالټۍ پورته کولو سره په دې اپشن باندې کلیک کړئ، دا هم آن کړئ دوستانو. دې باندې کلیک کړئ، دا هم آن شو. کله چې ویډیو تاسو په ایچ ډي کوالټۍ سره پورته کوئ، مثلا موږ یو فیسبوک ته یو ویډیو پورته کوو نو هغه فیسبوک کې خراب شي، د هغې نه خرابېدو لپاره مهرباني وکړئ دا آن کړئ دوستانو. دا آن کړئ دوستانو. بله دا ده چې آټو پلی، مثلا مو زیات دوستان دا پوښتنه هم کوي چې کله موږ فیسبوک کې ګرځو مثلا نو هلته چې دی موږ اتوماتیک ډول چې دی ویډیو پلی کېږي. نو ویډیو د پلی کولو لپاره بیا به ستاسو د آټو پلی باندې به هلته کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې کلیک وکړو بیا به د دویم اپشن آنلی په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې کلیک کړو دا اوس تاسو وکولی شو چینج شو او دا به ورته آن کړئ، دا به آن کړئ. دغه دوستانو د فیسبوک هغه نوي اپشنان چې ما تاسو ته وښودل، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، خوشحاله